الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو د روژې په مناسبت چې کوم ورځني درسونه مو راپیل کړي دي، په نن درس کې هغه شیان بیانوو چې روژه نه ماتوي، البته خو دغه کارونه په روژه کې کول مکروه وي. لومړی شی چې ډېر مهم دی هغه دا چې روژه باید د تمامو اعضاو وي، یعنې دا چې د سترګو هم روژه وي، د ژبې هم روژه وي، د لاسو او د پښو هم روژه وي. نو ځکه په روژه کې درواغ ویل، غیبت کول، چغلګري کول او شکنځل کول او په زړه کې کینه و حسد د چا سره ساتل او فلمونه کتل، ظلم کول، په درواغو قسم اخیستل او دې ته ورته کارونه کول، د دې څخه ځان ساتل پکار دي. که څه هم په دغه شیانو سره خو روژه نه فاسدېږي، مګر په روژه کې کراهت پیدا کوي او د روژې ثواب دا په کمیږي. همدا ډول د دغه شیانو څخه چې یو څوک ځان وساتي نو حتما به یې روژه کامله روژه وي. او په روژه کې که څوک په خوله اوبه ګرځوي یا په خوله اوبه غرغړه کوي یا یې په پزه ګرځوي، مبالغه پکښې کول روژه مکروه کوي. دغه مسله را نقل کړې ده ردی موتار جلد 3 صفحه 453. همدا ډول که چیرې یو خاوند و خپلې ښځې ته لاس په شهوت وروړي، مسه کوي، او یا ښځه خاوند مسه کوي، نو که چیرې پر ځان باندې بیرېدي چې زما څخه به جمعه وسي، په داسې حالت کې روژه مکروه کوي. نو ځکه ځان لرې ځینې ساتل پکار دي، او که په چیرې پر ځان باندې اعتمادي و بیا پروا نه کوي. دغه مسله را نقل کړې ده په هغه حواله باندې رد موتار جلد 3 صفحه 454. او همدا ډول که څوک په روژه کې دغه د غاښو کریم استعمال کی، هغه خوند لرونکي، لذت لرونکي یا پوډر استعمال کی، خو تیر نسی، یوازې غاښونه ورباندې پریولي، په خوله کې خوند محسوس سي، نو دا روژه مکروه کوي. او همدا ډول د روژې په وخت کې یو شی څکل یا د رانیولو دپاره وي یا دې ته ورته، د هغه څه یې وڅکي، روژه مکروه کوي. دغه مسله په تاوای هندي جلد 1 صفحه 99 را نقل کړې ده. او مخکې مسله هغه هم په دغه حواله باندې رد موتاره نقل کړې وه. او که څوک لبی شیرین یا لبی چرب استعمال کی او خوند یې په خوله کې محسوس سي، دا هم روژه مکروه کوي. دا مسله احسن الفتاوا را نقل کړې ده. او که څوک په روژه کې قصدن بلغم سره جمع کوي او بیا یې تیروي، دا روژه مکروه کوي. دغه مسله فتاوای هندیه جلد 1 صفحه 99 را نقل کړې ده. او که چیرې یو څوک روژه یې وي، د روژې په حال کې و یو بل چاته وینه ورکړي، نو دغه وینه ورکول دا روژه مکروه کوي. ځکه دا د ده وینه ورکول دا د دې باعث جوړیږي چې د ده په بدن کې کمزوري پیدا سي او دا عبادت بیا په صحیح ډول باندې ادا نه کړل سي. دغه مسله جواهر الفقه جلد 1 صفحه 309 را نقل کړې ده. او که چیرې یو څوک ټوله ورځ په جنابت باندې تیره کړي، که څه هم
روژه خو یې نه ماتېږي، خو دغه عمل کول دا روژه مکروه کوي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 199. او که چیرې یو څوک مسافر وي، په سفر کې روژه نیولې، اوس مقیم سي، ضرورت یې نه وي، د یې په نیت یې په سفر کې کړی دی، روژه یې رانیولې ده، اوس کور ته راورسېدی، روژه ماتوي، د دغه روژې ماتول مکروه دی. دغه مسله را نقل کړې ده بدایع الصنایع جلد دوم صفحه 162. همدا ډول که چیرې یو سړی مسافر و، د سفر په جریان کې روژې دی په تکلیف کاوي، ځان یې په ډېر تکلیف کې اخته کړی و، بیا یې هم روژه ونیول، دغسې روژه نیول هم دته مکروه دی، ځکه الله عز وجل تکلیف انسان ته نه دی را استولی. دومره تکلیف په څوک پر ځان باندې نه تېروي چې اخر د صحت د نقصان سبب وګرځي. دغه مسله په فتاوای هندیه جلد اول صفحه 201 کې را نقل کړې ده. دا ځینې هغه ضرور شیان وه چې روژه مکروه کوي خو ماتوي یې نه، یعنې دا که د دغه شیانو سره څوک مخ شو، روژه یې مکروه ده، ځان ځینې ساتل پکار دي، خو ماته نه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.